دا ندی راغلی چې نبی علیہ السلام د رکوع رفع الیدین کړی دي. ما ورته ولی په حدیثو کې دا ندی راغلی چې نبی علیہ السلام د سجدو رفع الیدین کړی دي. د ما ته ولی نبی علیہ السلام منع کړی د رکوع د رفع الیدینونه. ما ورته ولی نبی علیہ السلام منع کړی د سجدو د رفع الیدینونه. د ما ته تم منع وخای حدیث کې چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې رفع الیدین مکوا. ما ورته ته حکم وخای چې نبی علیہ السلام حکم کړی چې تاسو رفع الیدین کوئ. ته حکم وخای زب منع وخیم په پوره ذخیره احادیث کې چرته منع نشي خو ده. ما ورته ها وابیان واوري زدر تمنه خیمه حدیث کې زما سره دو درې قولی حدیث را سره دی منع والا دی وی په کمزې کې. ما ورته یو حدیث په زره موقع مناسبت سره ویم. ما ورته مسلم شریف کلاو کا جلد نمبر 1 کلاو کا صفحه نمبر 181 کلاو کا یو سل یو اتیا کلاو کا امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل کی. راوی دے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ دے فرمائے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام روتو منس کو. نبی علیہ السلام فرمائے فقال مالی اراکم رافی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة. سشوی دی مالا رچ زین متاسو چر مستو اسنو د لکو پشانت لاسونو وہی سکون حاصل کی پمانزه کی پقلار ودرے گئی. سکون حاصل کی پمانزه کی پا قلار ودرے گئی. ما تب وابی وئی ما توی گورا تب خبر پوه شوی نہیں. ما ورته هغه څنګه ما توی امام مسلم رحم الله خدا حدیث د اشاره په باب کې نقل کړی دی. ما ورته الله دی عقل در کې ابواب امام مسلم نه دی نقل کړی لګولې امام نووي لګولې دي. دیم ما ورته ها ته د حدیث مقلد دی کتر امام مسلم د باب مقلد دی. کله چې امام ابو حنیفه خبره وکړه ویل دا خبره د دې حدیث نه معلومیږي ما ومنل زپ مشرک وګرځیدم. کله چې یو مقلد د امام شافعی امام نووي رحم الله خبره باب ولګو ویل دې حدیث نه دا معلومیږي اگر تعصب په بنیاد باندې هغه شافعی المسلک او مذهبي خبره و دا سره زمونږ جدا خبره و دا سره زمونږ ستاوله خبره نه و هغه د خپل مذهب په بنیاد باندې باب ولګو. ما وی ک امام ابو حنیفه او فرمایل ما ومنل مشرک وګرځیدم ک امام نووي رستنی راتلون کې مولا یو خبره ولیکل تعومن البیت موحد وګرځیدي. دویم ما ورته ها احادیث دو دی وخت نشته دواړه د اشاره متعلق چې راغله هغه حدیث جدا ده دا حدیث جدا ده. هغه کې د اجتماعي د انفراد اجتماعي زمون ذکر ده. هغه کې صلینا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ منځ کې د نبی علیہ السلام سره دل تری کنا صلینا مونږ منځ کې خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام راغه مونږ منځ کې دل تری انفرادي مون ذکر ده. پنځه پرخونه دی ها ټیم نشته هغه طرف ته نظم خو ما ورته ملګری دویمه خبر د ما ته دویم اشکال می داده. ما ته دویم اشکال دار دلته تشبیه صحیح نه ده دلته تشبیه ما ورته ملګری هغه څنګه د ما ته تشبیه زکه صحیح نه ده. زما आवाज خو درځي کنه بجلی کې نمی خیر ما ته ګوره ان شاء الله زما आवाज سم تاسو ته رسیږي. د ما ته ملګری تشبیه دی صحیح نه ده. ما ورته ملګری هغه څنګه ولی د ما ته وی ګوره اس چې خپل لکۍ خوځي ما ته ګوري جی ما ته اس چې خپل لکۍ خوځي د خی او ګس طرف ته خوځي اس چې کله لکۍ خوځي خی او ګس طرف ته خوځي. تاسو چې کله رفع الیدین کوي به الله سونه خطه پورته کوي ما ته وی طرف ته خوځي. تاسو چې کله رفع الیدین کوي به الله سونه خطه پورته کوي ما ته وی تشبیه صحیح نشو. ما ورته نانا مرګریا د امام المناظرین حضرت اکاڑوی رحم اللہ ارشاد میں نقل کو. ما ورته ملګریا یو نبی علیہ السلام فرمائی مالی اراکم رافی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة. د مستو اسونو د لکو سره تشبیه ور کړی دا. ما ورته یو د اس عام معمول دی د چې کله د ځان نه مچان شړي به لکې دسی وਹੀ کله چې د په مستی کې نه راغله عام معمول د صحیح لکې کم طرف ته خوځي خی او ګس طرف ته خوځي. خو ها محترمو کله چې د په مستی کې راشي د بیا لکې خکته او پورته خوځي. کله چې د مستی کې راشي لکې خکته او بره خوځي. ما ورته ملګریا تشبیه په حدیث کې بیخي صحیح ده. نبی علیہ السلام د مستو اسونو سره تشبیه ور کړی ده. مولانا